د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د استقلال د څلي پر وړاندې ترسره شول. جمهور رئیس غني په دغو مراسمو کې په داسې حال کې چې د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزي ورسره ملګرتیا کوله او د ملي اردو سرتیري د درناوي په دود په منظمو لیکو کې ولاړ و او ملي سرود د بانډو د ټیم لخوا غږول کېده. د هېواد د استقلال د معرکې اتلانو، شهیدانو او غازیانو په ویاړ او هغوی ته د احترام لپاره د استقلال څلي ته د ګلو ګېډۍ کېښوده. افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د احترام په ویاړ د سلا سره سلام کوي. افغانستان د اسلامی جمهوریت محترم جمهور رئیس او د مسلح قوا اعلی سرقماندان محترم محمد اشرف غنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګل ایښودلو مراسم ترتیب شوی دی. د ګل ایښودلو مراسم بولندای پر جنرال محمد طاهر گردیزی بیرغونه یادگاری سلیته سالم قلم مارش.
مراسمو کې د جمهور رئیس دویم مرستیال قانونپوه محمد سرور دانش، اجرائي رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د اجرائي ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د سترې محکمې رئیس قانونپوه سید یوسف حلیم، د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د مشرانو جرګې مرستیال، د کابینې، ملي شورا او سترې محکمې غړو، د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف، د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ انډیا، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوی قمندان، د وسلوال پوځینو جنرالانو او افسرانو، او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او دیپلوماتانو ګډون کړی و.